السلام علیکم دوستانو واتساپ یو نوی اپشن زیات کړی دی د دې په باره کې معلومات درکوم چې کوم یو اپشن دی څه فایدې لري څنګه به استعمالوو آیا د دې نقصانونه هم شته کنه واتساپ همدا یو څو ورځو کې یو نوی اپشن زیات کړو اوس به تاسو کله چې د پلی سټور نه دغه اپشن اپډیټ کړئ نو تاسو په واتساپ کې به پیدا شي د دې ټوله طریقې درځه کوم تر ټولو اول دغه کم اپشن چې دی د دې استعمال خو نقصان نه کوي زموږ میسیجانو لپاره نو بالکل واتساپ دا خبره وکړه چې هیڅ نقصان نه لري کله هم چې دا اپشن تاسو استعمالوي نو د دې استعمال سره تاسو میسیج کال یو شی ته هم نقصان نه رسوي دوهم دوستانو دا اپشن د چا لپاره فایده ورکوي د هغو کسانو لپاره فایده ورکوي چې کله هم تاسو په ملک یا په بل ملک وای تاسو د یو ملک وای په بل ملک وای او کم ملک کې چې وای هغه ځکه تاسو واتساپ بین وي نو د دې اپشن سره تاسو کولای شئ چې واتساپ چې کم ملک بین کې بیا هم په هغه ملک کې واتساپ استعمال کړئ نو ګورئ د دې اپشن دا فایده شو کدا شي په عربو بعضی ملکونو کې واتساپ بین وي نو دغه اپشن چې تاسو وپیژنئ بیا تاسو ته د وی پی ان کنیکټ کولو ضرورت نشته د دې اپشن په واتساپ کې دنه د دې اپشن په تر تاسو کولای شئ چې خپل واتساپ مو استعمال کړئ نو اوس به دغه اپشن په واتساپ کې څنګه زیاتوي به دا د طریقې سره کله هم چې تاسو پلی سټور ته لاړ شئ واتساپ ولیکئ الته کې اپډیټ بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو دغه اپشن په واتساپ کې زیات شي استعمالوي به څنګه کم یو اپشن دی د دې لپاره د موبایل سکرین ته ورځو چې هغه ټوله طریقه درځه کوم چې تاسو به دغه اپشن څنګه استعمالوي ویډیو ما سره تر اخره وګورئ که ویډیو معلوماتي و حتما زموږ فیسبوک پاڼه فالو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ دوستانو دغه اپشن چې کوم دی په واتساپ کې په درو ټکو باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ په سیټینګ بټن باندې کلیک وکړئ او د دې کې لاندې راشئ سټوریج اینڈ ډیټا اپشن ته په دې کې به دوستانو بیا تاسو لاندې راشئ پروکسی سیټینګ د پروکسی چیشته وای دا بالکل هوبهو د وی پی ان په شان وي خو د دې سره لږ معمولی شان چینج چې کم دی دا پروکسی یو بل ملک سرور ته وای چې تاسو د یو بل ملک سرور چې کوم ملک وای د هغه ملک نه د بل ملک هغه چې کم دی هغه تاسو یوز کوئ شئ اوس دلته کې دا خبره په یاد لرئ چې دا پروکسی به تاسو یوز کوئ څنګه د دې یوز کولو لپاره به دا بټن تاسو آن کړئ او دې ځکه به تاسو راشئ سیټ پروکسی باندې کلیک وکړئ دې ځکه تاسو نه یو کوډ غواړي د دې کوډ ورکولو لپاره به راشئ ګوګل ته چې کله سرچ کړئ دوستانو نو تاسو ته فری لیست دلته کې لیست حتما ورسره لیکئ نو ګورئ پروکسی فری لیست ولیکئ لیکلو سره سرچ کړئ نو تاسو نت چې لکه خو نو دلته کې به تاسو راشي دلته کې فری پروکسی لیست بټن یا یو ویب سټ به تاسو راشي آن کړئ او لدې څخه د هغه پروکسی چې کوم دو مکمله کنټری هر څه درته ښایي چې د کومې کنټری پروکسی غواړئ نو دا کوډ به تیر کاپی کړئ په دې طریقې سره کاپی کړئ هغه وروسته راشه همدغه واتساپ بټن ته کله راولئ دوستانو دلته کې به هغه کوډ مو چې کاپی کړی و ور بکړئ او په سیو بټن باندې کلیک وکړئ اوس ګورئ دا چې کوم دی کنیکشن دی کار ځکه نه کوي دوستانو چې تاسو په ملک چې کوم دو کم ملک چې واتساپ کار نه کوي هلته کې دا طریقه وکړئ نو بیا تاسو کار کوي نو دلته کې تاسو ښکاري چې زمونږ واتساپ خو الریډي کار کوي نه دی بین دی حکومت طرف نه نو کله هم چې په کم ملک بین وي به تاسو دغه طریقې سره واتساپ یوز کوئ شئ نو که چېرته تاسو بیرته ختمول غواړئ همدغه پروکسی په دې طریقې سره کټ کړئ سیو کړئ او دغه اپشن به هوبهو اپ شي نو دا اپشن د واتساپ یو نوی نو اوس ورځو د دغه اپشن اپډیټ کولو لپاره چې دا اپشن به موږ تاسو څنګه په واتساپ کې فائدہ کوو کوم کسانو په واتساپ کې چې نوی پلی سټور ته راشئ په پلی سټور کې واتساپ ولیکئ دلته کې زه واتساپ لیکم واتساپ لیکلو سره به راشئ ماته اوپن لیکي تاسو ته به اپډیټ بټن درکړی وي په اپډیټ کلیک وکړئ دا واتساپ مو لدې څخه اپډیټ کړئ نو تاسو په واتساپ کې به دا اپشن زیات شي